رب سارا سودا دا بیا په جوش راغلی د زلمی نن وتل د زلمی خبیا وړ د زلمی نن وتل د زلمی خبیا وړ د زلمی زمستا غزادا وړي خپل وطن کې آزادي نن وتل د زلمی خبیا وړ د زلمی نن وتل د زلمی خبیا وړ د زلمی زمستا غزادا وړي خپل وطن کې آزادي نن وتل د زلمی خبیا وړ د زلمی نن وتل د زلمی خبیا وړ د زلمی والوتل بازانا بیا په اسلام باندې چې کوي له اسلام ځانځاروي شهادت غږی تزي له اسلام ځانځاروي شهادت غږی تزي والوتل بازانا بیا په اسلام باندې چې کوي له اسلام ځانځاروي شهادت غږی تزي له اسلام ځانځاروي شهادت غږی تزي رب سارا سودا دا بیا په جوش راغلی د زلمی نن وتل د زلمی خبیا وړ د زلمی نن وتل د زلمی خبیا وړ د زلمی زمستا غزادا غواړي خپل وطن کې آزادي نن وتل د زلمی خبیا وړ د زلمی نن وتل د زلمی خبیا وړ د زلمی زمستا غزادا غواړي خپل وطن کې آزادي نن وتل د زلمی خبیا وړ د زلمی نن وتل د زلمی خبیا وړ د زلمی یا زمون لکاری رسی تر کابل برازي خائنان بختموي اسلامي قانون راوړي خائنان بختموي اسلامي قانون راوړي یا زمون لکاری رسی تر کابل برازي خائنان بختموي اسلامي قانون راوړي خائنان بختموي اسلامي قانون راوړي رب سارا سودا دا بیا په جوش راغلی د زلمی نن وتل د زلمی خبیا وړ د زلمی نن وتل د زلمی خبیا وړ د زلمی زمستا غزادا غواړي خپل وطن کې آزادي نن وتل د زلمی خبیا وړ د زلمی نن وتل د زلمی خبیا وړ د زلمی زمستا غزادا غواړي خپل وطن کې آزادي نن وتل د زلمی خبیا وړ د زلمی نن وتل د زلمی خبیا وړ د زلمی انشاءالله چې خادم شي بعد غربي دیموکراسي شي نظام بشرعي هر خوا جوړه خوشحالي شي نظام بشرعي هر خوا جوړه خوشحالي انشاءالله چې خاتم شي بعد غربي دیموکراسي شي نظام بشرعي هر خوا جوړه خوشحالي شي نظام بشرعي هر خوا جوړه خوشحالي